دوستانو سلام، وخت مو په خیر. زه نن د زده کړیزو ویډیو چې پخوا مو تاسو ته خپرې کړې دي په تداوم سره د یو نوي سیمسټر موضوع تاسو ته شروع کوم چې هغه د معنی علم دی. د معنی علم یو له تر ټولو مهمترینو علومو څخه ځکه دی چې اوسنۍ نړۍ تر ډېره ځایه پورې د مذاکراتو، د خبرو اترو، د درک او د مسایلو د لیږد په اړه بحثونه لري. قراردادونه چې تړل کیږي، خبرې چې کیږي، په سیاست کې چې ویناوې کیږي، پر سټیج غږېدل دي، دا ټوله هغه بحثونه دي چې په معنی کې د بحث لاندې نیول کیږي. موږ د معنی د علم په اړه یو مفصل بحث را شروع کوو چې دا به تقریبا په 14 بېلابېلو برخو کې وړاندې کړل سي. زما کوشش به دا وي چې تر ډېره ځایه پورې هغسې بحثونه تاسو ته وړاندې کړم د معنی په اړه چې هغه هم زموږ د زده کوونکو چې د معنی مضمون وایي د هغوی په درد وخوري او هم ورسره د عامو خلکو د استفادې وړ وي. موږ په دغه معنی کې چې موږ یې وړاندې کوو یو ابتکار او تنوع کړې ده. دا معنی نه موږ د ارسطو د ریتوریکا یا د خبرو د هنر پر لور بیولې ده او نه مو هم د عبدالقاهر جرجاني د هغه معنی پر اساس کړې ده چې یا په مطلقه توګه هغه د قاهر جرجاني معنی نه ده چې هغه د قرآن اعظم شان او حدیثو د توضیح او د تفسیر او د ښه درک او ښه پوهېدنې لپاره رامنځته کړې ده، بلکې موږ دا معنی چې تاسو ته یې وړاندې کوو د پښتو معنی په توګه رامطرح کوو. یعنې د پښتو ژبې خپله معنی ده چې افغانان بالخصوص پښتانه وکولای سي چې د دغه علم څخه په خپل روزمره ژوند کې استفاده وکړي. تاسو په دې ښه پوهېږئ چې معاصر انسان یا د اوسنۍ نړۍ انسان تر ډېره ځایه پورې هر څه د خپل ژوند د اسانتیا دپاره، د خپل ژوند د آرام تېرولو دپاره استفاده کوي او د هغه څخه ګټه اخلي. نو په دې اساس د معنی علم چې هم دغه علم د هنر په توګه مطرح دی، عملي اړخ یې، او د دغه هنر هغه تیوریک بحث د علم په توګه مطرح دی. دا دوه هغه مفاهیم دي چې تر ډېره ځایه پورې زموږ سره د دې مرسته کوي چې هم خپلې خبرې په ښه توګه تر نورو ورسوو او هم د نورو خلکو خبرې په ښه توګه خپله درک. د معنی علم په لومړي سر کې چې ارسطو رامنځته کړی و، هغه وخت چې ارسطو په دې باندې بحثونه کول، د دې لپاره رامنځته سوی و چې ښه استدلال په وسي، ښه وینا په وسي، ښه دفاعیه په وسي او ښه یو بل څوک په ملامت کړل سي. وروسته چې عربو ته دا علم راغلی دی، عربو هم د دې لپاره چې د قرآن اعظم شان ښه تفسیر، تعویل، توضیح او تشریح په وکړي، فصاحت او بلاغت یې راوباسي، د هغه لپاره استفاده سوی. په لوی سر کې دغه علم د یو هنر په توګه یو پدیده رامنځته سوې ده. وروسته دغه هنریت تیوري ګرځول سوې ده، فن باندې بدل سوی دی. نو دا په یو فنیک هنر باندې بدل سوی دی، یعنی چې خپله وینا کول، خپله د بیان وړاندې کول، خپله فصیح او بلیغې خبرې کول، دا یو هنر دی. مګر د دغه هنر رامنځته کېدل که څه هم چې دا خدایي ورکړه ده، وروسته چې د دې څخه فن او علم جوړ سوی دی، خلکو هغه څه کړی دي په یو علم او په یو تیوري باندې بدل کړی دي. نو دا هم فن ګرځېدلی دی او هم هنر ګرځېدلی دی. موږ له معنا سره اړوند تړلي درې ډېر نږدې شیان لرو چې یو معنا پوهنه ده، بل د معنا پوهنه ده چې سیمانټیک ورته وایي، او بل معانی ده چې دا درې اول باید تاسې توپیر کړئ. معنی د خبرو علم دی. د خبرو علم څنګه؟ یعنی د کلام، که منظوم کلام دی، که منثور کلام دی او که موزون کلام دی، د دغه درو کلامونو ژبپوهنه ده چې یو کلام څنګه فصیح او بلیغ وړاندې کړل سي. دا د معنی د علم اساس او بنیاد دی چې موږ وکولای سو فصیح او بلیغ خبرې وکړو. مګر په معنا پوهنه کې موږ مستقیم له معناو سره کار لرو. دا چوکۍ ده. چوکۍ هغه ځای دی چې څوک پر کښېني. دا د معنا د علم کار دی چې دا هم ژبپوهنه ده. معانی د کلام ژبپوهنه سول
معنا په مستقیمه توګه د معنا سره کار شو او د معنا چې سیمانټیک یې بولي هغه د معنا فلسفه بحث کوي چې د اجسامو سره د معنا تړون، د الفاظو د معنا سره تړون، د الفاظو د شانو سره تړون، دا هغه معنیز مفاهیم په فلسفي انداز سره وړاندې کوي. معنا پوهنه او د معنا پوهنه دا دوی سره ډېرې نږدې او تړلي بحثونه دي. ولې معنی د دوو څخه په فاصله کې ده؟ ځکه چې د معنی اساس دوه بنیاده لري، فصاحت او بلاغت څنګه رامنځته شي. د فصاحت او بلاغت د رامنځته کېدلو لپاره موږ له ژبپوهنیزو اصولو څخه کار اخلو په اتو جلا بحثونه کې چې اسناد، مسند الیه، د فعل متعلقات، بیلتون و پیوستون، اجاز، اتناب او مساوات او دغه ته ورته اته بحث دي چې دا موږ په دغه معنی په مضمون کې بحث کوو او د دغه اتو بابونو یا د اتو فصلونو یا د اتو بحثونو په وسیله باندې موږ دوه مفاهیم رامنځته کوو، فصاحت او بلاغت. نو زموږ معنی به نه د ارسطو ریتوریکایي نه به د قاهر جرجاني عربي معنی وي، بلکې د پښتو د معاصرې ژبې د کلام په رڼا کې به موږ معنی بحث کوو او د معنی به موږ ته د دې لاره راکوي چې څنګه وکولای شو په معاصر او اوسني ژوند کې موږ د معنی د اصولو په نظر کې نیولو سره فصاحت او بلاغت په پښتو بحثونو کې رامنځته کړو. تاسې متوجه یاست چې د افغانانو تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې یو د سټیج د سر خبرې نه دي زده او دا د دې امله چې دوی د خبرو کولو هنر نه دي زده. دوهم مذاکرات زموږ نه دي زده، استدلال قوه موږ نه لرو. دستي مو درېیمه او څلورمه خبره جنګ دی، دا یې دوهم اصل دی. درېیم مشکل دا دی چې زموږ د مفاهیمو په درک کې مشکل موجود دی. عین موضوع ده، زه یو درک لرم بل څوک بل درک ځینې لري او دا زموږ ترمنځ یو ټکر رامنځته کوي. نو په دې اساس موږ د معنی د علم په زور، د معنی د علم په وسیله باندې فصاحت او بلاغت رامنځته کوو او دغه فصاحت او بلاغت موږ ته د دې لار په لاس راکوي چې څنګه وکولای شو چې خپلې ورځنۍ خبرې او مسائل په ښه توګه باندې مطرح کړو. موږ د معنی په اړه خپل بحث د معنی له دغه تشریح او توضیح څخه را شروع کړي چې معنی له معنا پوهنې سره فرق لري او له د معنا پوهنې سره هم فرق لري. زموږ معنی چې موږ یې بحث کوو په عمومي توګه زموږ د کلام سره که منظوم وي که منثور وي او که موزون تړلې ده. موږ به په دغه معنی کې وګورو چې څنګه په یو کلام کې فصاحت او بلاغت رامنځته کړو. دا زموږ د معنی وظیفه او کار دی. مګر هغه معنی چې د ریتوریکا په نوم باندې یا د فن د بیان د فن په توګه ارسطو رامنځته کړې وه، هغه به بحث کو. موږ به د عبدالقاهر جرجاني هغه معنی چې د قرآن عظیم شان او احادیثو د ښه درک او فهم دپاره رامنځته کړې وه او د هغو فصاحت او بلاغت یې تشریح کړي، هغه به بیان کړو. مګر په منځ کې به یې خپله لاره هم راوباسو چې موږ په پښتو کې معنی څنګه استفاده کوو، څنګه کار ځینې اخلو. د نن دپاره ستاسې باید دا زده چې د معنی علم د کلام د فصاحت او بلاغت چې وروسته فصاحت او بلاغت جلا جلا تشریح کوو د رامنځته کېدلو علم دی چې موږ به یې په دغه 4 میاشتني درس کې چې 14 ساعته دي ستاسې سره شریک کړو. زه د نن بحث پر همدې راټولوم چې معنی پر د دوو اهدافو د رامنځته کېدلو، د فصاحت او بلاغت رامنځته کېدلو لپاره په 8 بابه کې چې مسند الیه، اسناد، اجاز او بیلتون، پیوستون، مساوات او د دغو د رامنځته کېدلو لپاره د هر بحث به جلا جلا ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړل سي، خو د پښتو د اوسنۍ شاعرۍ، اوسني کلامونو په نظر کې نیولو سره او هم د زړو په مقیاس او په توله باندې. موږ به په بل درس کې چې د معنی د علم تاریخ دی تاسو مخ ته یو ځل بیا راځو. تاسو که سوالونه درلودل موږ ته یا په کومنټ کې او یا هم د واتساپ په ګروپونو کې پرېږدئ چې تاسو سره یو ځای شریک کړو. دا د معنی د علم لومړی درس و چې تاسو سره مې شریک کړي. سلامت، سرلوړي او آباد اوسئ.